حکمت الله احساس لومړی سر نه خو حکمت الله بیا په اوم سیم کې چې د احساس شو لومړنۍ زده کړې مې چې د ارغش په متوسطه ښوونځي کې چې ترسره کړي په خوږیاړو ولسوالۍ ننګرهار ولایت کې له هغې نه وروسته بیا د ملکیار هوتک عالي لیسې ته لاړم چې هغه ډېره یوه نوموتې لیسه ده. کله چې د ملکیار هوتک لیسې ته لاړم ثانوي زده کړې او لیسه مې په هغه ځای کې ولوستله. خوشبختانه ومې کولی شول چې د کانکور ازموینې له لارې د کونړ پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د ادارې او تشبثاتو څانګې ته چې دی بریالی شم. په التقوا کې مې د ډي آی ای ډیپلوما ان اکاونټینګ هغه مې وکړه. همداسې په ایراسافټ انسټیټیوټ کې مې ورسره نور فرعي چې کوم دغه دی د کویک بوکس اړوند زده کړې دي هغه مې ترسره کړې او لا هم لګې په زده کړو کې. زه د یوې دهقانې کورنۍ زوی یم او پلار مې چې دا دهقاني کوله په اصطلاح مور مې هم چې دا دهقانه وه. بې پیسې بې خرچي دا هر څه مې چې دا تېر کړه. پوهنتون هم چې دی ولوسته او له هغې نه وروسته چې دا په عادي ادارو کې هم چې دی د کاروبار لپاره د ځان لپاره د کار زمینه برابروله. اما په لومړي سر کې نه کېده. دا ډېره یوه ستونزمنه خبره وه. په زړه کې مې ډېره زیات ارمان و. هغه د دهقانۍ د وخت نه که وایم چې زه تقریبا په 8م صنف کې وم. لومړی د خپل ارمان د پوره کېدلو لپاره مې دا ګام واخیسته کله چې پوهنتون ته بریالی شوم. د ورډ په ښوونیز اکاډمي کې مې چې د یو کلن ژورنالیزم ولوسته. مستقیما سمدستي د کونړ ملي راډیو ټلویزیون سره د اقتصادي خپرونو د پروډیوسر په حیث باندې چې دی پاتې شوم. خو الحمدلله هغه وظیفه هم چې دی په بریالیتوب سره سرته ورسوله. هغه ماموریت خلاص شو. کله چې قرارداد ختم شو جالبه خدا وه چې کله قرارداد ختمېدو په وروستیو ورځو کې چې د وزارت تجارت د ختیځ انتقالونو اتحادیې امریت دا چې د اعلان ته ورکړی و. نو لاړم امتحان مې ورکړه. تقریبا په 15 نفرو کې ما آزاد رقابت ترسره کړه او د آزاد رقابت له لارې مې وکولی شول چې دغه بحث ته کامیاب شم. چون زه د مشرقي زون د قالینو اتحادیې امیر یم تقریبا تر 1 لک پورې چې دا کارګران دا په کار باندې په مستقیم او غیر مستقیم ډول په کار باندې بوخت دي او همدارنګه دغه کارګران تقریبا 90% چې د ښځې جوړوي. مطلب 79 طبقه ده چې په دغه برخه کې چې دی کار ترسره کوي. د انسان په ژوند کې فرصتونه راځي خو ما ټول عمر فرصت ته کېناستلم چې دا یو غلطه خبره ده. محنت کول پکار دي. هغې دغه پسې چې دی تګ کول پکار دي. که زه چېرته په کور کې ناست اوسم ما پسې وظیفه کور ته نه راځي یا ما پسې یو موقف کور ته نه راځي زه به کوشش کوم هغه موقف پسې وځم. موږ تاسو چې کوم څه د بازار نه راوړو او هدف هم وي هغې پسې بازار ته ځو. بازار نه موږ ته نه راځي. کورنۍ مې هغه د لومړنیو اقتصادي مشکلاتو نه وتلې ده الحمدلله. نو دغې سره آهسته آهسته لومړنی پلان مې دا ده چې ماستري وکړم او ورپسې د دکتورا زده کړې هم چې دی بشپړې کړم. که چېرته ته ځان سره فکر کوې چې زه دا نشم کولی ته ناکام شي. په لومړۍ مرحله کې ناکام شو. دوهم هغه ځای ته چې ورسېدې په هغه ځای باندې چې دی فکر کول او محنت کول دا دواړه هغه څه دي چې یو ځوان ته د کامیابۍ کلي په لاس کې ورکوي.